بسم الله الرحمن الرحیم. نو نن زمونږ دغه چپټر چې دی لیسن دغه یوزر اف اکاونټینګ انفارمیشن باندې ده. یعنې دغه د اکاونټینګ انفارمیشن یا د اکاونټینګ چې کوم ریپورټس وي دا چا ته پکارېږي. دې کې دوه پارټیانې وي، یو انټرنل وي یو ایکسټرنل وي. نو انټرنل کې موږ ګورو چې انټرنل یوزر د دې څوک دي. انټرنل یوزر کې د دې لکه مینیجرز دي، افیسرز دي، هغه د مالی کارمندان دي چې کوم دغه د دې انټري نه کوي یا د دې سټیټمنټ جوړوي. انټرنل آډیټرز دي، د تفتیش داخلي د کمپنۍ دي. سیل سټاف دی، دا څوک چې د ارګنایزیشن ته سیل کوي. بجټ افیسرز دي، د بودیجې والا. کنټرولرز دي، یعنې داخلي خلک دی ارګنایزیشن. او ایکسټرنل کې چې دي بیا هغه ایکسټرنل پارټیز دي، لکه لینډرز دي، شیر هولډرز دي، اوس هغه خلکو چې پیسې ستاسو په ارګنایزیشن کې انویسټ کړي دي، سرمایه ګزاري کړې ده، هغه ستاسو فاینانشل سټیټمنټ ګوري، هغه چک کوي چې دغه شرکت د ګټې په لور روان دی که په تاوان په لور روان دی. همداسې شیر هولډرز دي، بیا دولت ته ټیکس اتھارټیز دي، کنزیومر ګروپس دي، ایکسټرنل آډیټرز دي، تفتیش خارجي چې ستاسې د کمپنۍ تفتیش کوي، نو هغوی دي پکې مشتریان دي. نو دغه انټرنل او ایکسټرنل ګروپ دی. دلته هم دغه شی مونږ ذکر کړی دی، نو انټرنل یوزر او ایکسټرنل یوزر. اوس راځو مونږ ګورو چې پرنسپل یعنې اصول د حسابي پرنسپل اف اکاونټینګ دا څه شی دی. دې کې پنځه پرنسپل دي چې اول د کاسټ پرنسپل. نو د دې معنا دغه ده چې تاسې یو جنس په هر قیمت باندې اخیستی وي هغه به هسټوریکل ریکارډ باندې هغه ریکارډ کیږي. یعنې داسې نه ده چې د هغې جنس قیمت 10 کاله بعد پورته لاړ شي، تاسې صحیح ده هغه بیا ریویلیویشن کیږي، خو ریکارډ چې دی کوم ترانزیکشن چې دی هغه به په هماغه هسټوریکل ریکارډ باندې ریکارډیږي. ګوینګ کنسرن، نو ګوینګ کنسرن مقصد دا دی چې ستاسو بزنس د همداسې همیشه د کنټینیو مسلسل روانتیا په حالت کې وي، داسې نه ده چې یو کال ته وکړي نور یې بند کړي. نو سیستم باید ستاسو کنټینیو وساتي، جاري وي. نو او هغې نه بعد مونیټري ایونټس. مونیټري ایونټ یعنې لکه مخکې چې موږ د ټرانزیکشن خبره وکړله، نو ستاسې هغه کارونه چې د پیسو په بدل کې کېږي، یعنې هغه ټرانزیکشن باید د هغې ورقه ولیکل شي، واوچر موږ بیا مخکې بیا انشاءالله ووایو نورو سبقونو کې. نو هغه باید مونیټري ایونټس، یعنې دلته دی وایي چې مونیټري ایونټس مین وی کین ایکسپریس ټرانزیکشن ان منی، یعنې فقط هغه پیسې هغه کار چې د پیسو په بدل کې کېږي هغه به تاسې ریکارډ کوئ. ریونیو ریکګنیشن یعنې عواید خپل باید وپېژنئ چې ستاسو عواید کوم لارې ته راځي او څه شی دي. بزنس انټیټي یعنې بزنس شرکت تاسو ته لکه مخکې چې موږ وویل چې سول پروپرایټر او پارټنرشپ او LLC لیمیټډ لایبلیټي کمپني. نو شرکت خپل هم یو حقوقي حیثیت لري. نو بزنس انټیټي اصول چې دي یا پرنسپل هغه دغه شی میچینګ پرنسپل. میچینګ پرنسپل نه دا معنا ده چې ستاسې فرم یا ستاسې شرکت باید هر مالی کال عواید او ګټه په هماغه کال کې سره یو بل سره مقایسه کړي چې آیا موږ په تاوان کړی که موږ ګټه کړې ده. نو دغه یو 15 اصول دي د فاینانشل اکاونټینګ چې دا باید مخې ته لاړ شي. دلته اوس راځو موږ ګورو ایسټ اینډ اټس ټایپ، یعنې ایسټ څه شی دی او د ده څو قسمونه دي. دوی وایي چې an asset is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or control with the expectation that will provide a future benefit. یعنې هر هغه دارایی چې تاسو ته په آینده کې تاسو ته فایده در رسوي هغې ته موږ ایسټ وایو. لکه تاسو میز اخلئ، موټر ته هغې باندې کار کوي،
کمپیوټر دي هغې نه تاسو کار اخلئ تاسو ته آینده کې هغه فایده در رسوي نو دغه زموږ اسټ کیدای شي دلته اوس موږ ګورو اقسام د اسټ یعنې څو قسمه دي نان کرنٹ اسټ کرنٹ اسټ ټنجیبل او انټنجیبل اسټ اوس موږ ګورو چې ټنجیبل او انټنجیبل اسټ څه دي ټنجیبل هغه اسټ دي چې موږ لمس کوی شو د اسټ which we can touch or visible نو اوس ګورو موږ ګورو چې دغه د کې څه دي ټنجیبل کې اکوایپمنټ دي یعنې ستاسو د شرکت اجناس دي مشینری ده بلډینګز دي امارت دي ځمکه ده هر شی چې دا وهیکل دي موټر دي سټاک دي لینډ دي کیش دي دا موږ ټچ کوی شو دي ته موږ یو ټنجیبل اسټ او انټنجیبل اسټ چې دا ټریډ مارک ده لکه نوم د یو دغه فرانچایزیز د نورو کمپنیانو سره په شرکت باندې کاپی رایټس دي لیسنس دي ګوډ ویل دي ښه نوم پیدا کول یعنی یو شرکت لس کاله شل کاله کار کوي نو بیا هغه یو ښه نوم پیدا کوي هغه موږ هغې ته ګوډ ویل ویلی شو پیټنټس دي برانډز دي لکه اپل دي مایکروسافټ دي آی بی ایم دغه یو ښه برانډ دی نو دې ته موږ انټنجیبل اسټ وایو دلته اوس راځو نان کرنٹ اسټ کې نان کرنٹ اسټ هغه اسټ دی هغه دارایي چې کوم د یو کال نه زیات موده ولري عمر ولري اوس لکه موږ یو موټر اخلو هغه په یو کال کې د منځ نه خرابېږي نو هغه زموږ نان کرنٹ اسټ دی یو تعمیر ده موږ خپل شرکت لپاره اخیستی دی هغه په یو کال کې د منځه نه ځي هغې ته یعنې بیا لیز دغه کېږي هغه مخکې ټاپک دی انشاءالله هغې کې به سره هغه وایو نو نان کرنٹ اسټ یعنې په اسانه توګه دغه ده چې د یو کال نه عمر زیات وي هغې ته موږ نان کرنٹ اسټ وایو دلته موږ منشن کړي دي مثال مو ورکړی دی لینډ بلډینګ مشینري فرنیچر ټول آی ټي اکوایپمنټ لیپټاپس نو دغه نان کرنٹ اسټ دي همداسې موږ راځو بېرته کرنٹ اسټ ته نو کرنٹ اسټ چې دي دغه مخالف د نان کرنٹ اسټ دی نان کرنٹ اسټ د یو کال زیاته موده عمر ولري او کرنٹ اسټ هغه دي چې هغه د یو کال په مودې کې دننه د هغې فایده موږ ته لاسته راشي نو هغه د اکاونټ ریسیویبل یو کمپنۍ خپل په کریډټ باندې یو څه خرڅ کړي دي هغه ورته 2 میاشتې 3 میاشتې وعده ورکړې یا کال منځ کې پیسې ورکوي همداسې پریپیډ ایکسپنس دي د یو کال پیشکي قرارې ورکړې د هغه په یو کال دننه هغه خلاصېږي هغه پیسې نو دغه پریپیډ کې بیا داسې ده کله چې موږ پروفیټ اینډ لاس سټیټمنټ جوړوو دا په میاشت دغې پیسې موږ د هغې حساب نه کموو انوینټري ته سره کوم دارایي ده سټیشنري ده دا خو په یو کال منځ کې یعنې تاسو قلم اخلئ کتابچه اخلئ سټیشنري دا خو داسې شیان دي چې د روزمره په کارېدو اجناس دي نو دې ته وایي موږ کرنٹ اسټ اوس ګورو دلته موږ اکاونټینګ اکویشن چې دی دغه شی دی باید اوس موږ مثلا یو نفر یو شرکت جوړوي یا پیسې پکې ورچې هغه د هغې اسټ شو یعنې اسټ بیا هغه موټر وي میز وي لیپټاپ وي دغه شیان وي دې کې بل نفر موږ ته پیسې راکوي یا انویسټ کوي دغه زموږ لایبلیټي ده دا دواړه چې یو ځای کې دا د اونر اکویټي دې ته ویل کېږي یعنې دغه دارایي د رئیس د شرکت د هغه په دارایي کې راځي لکه دغه لایبلیټي به دا بیرته چې کله متقاضیان یې غواړي دا به یې باید ورکړي ورته اوس موږ ګورو انکم وایي څه شی ده انکم یا ریونیو وایي هغه ده چې کوم د ویلیو اف ګوډ اینډ سروسز that business charge from its customer نو هغه پیسې چې یا د کوم د جنس په بدل کې او یا د کوم سروس په بدل کې چې یو ارګان لاسته راوړي هغې ته انکم وایي اوس لکه یوه کمپنۍ ده هغه خپل پروډکټ خرڅوي موټر یا موبایل یا هغه د هغې پروډکټ د ګوډس دی یو بعضې داسې شرکتونه دي لکه چې هغه فاینانشل سروس ورکوي فاینانشل سټیټمنټ یې جوړوي یا ایکسټرنل آډټ ورته موږ ویلی شو نو دغه سروس پرووایډ کوي هغه راځي د کمپنۍ ایکسټرنل آډټ کوي خپل فیس اخلي یا لایرز دي دغه وکیل مدافع او دا شی دوی خو فزیکي پروډکټ نه ورکوي دوی سروس ورکوي نو دې ته موږ وایو هغه پیسې چې کوم د جنس په مقابل کې یا د کوم سروس په مقابل کې موږ ته لاسته راغلي وي هغه انکم شو او ایکسپنس داسې ده چې هغه یو شرکت چې د کاري بزنس خپل کولو دپاره چې کوم مصارف منځته راځي
نو هغې ته موږ ایکسپنس وایو لکه کرایه ورکوي، رینټ ته، یوټیلیټیز ته، لایټ، واټر، ټلیفون، انشورنس ریټ ته، انټرسټ ایکسپنس دی چا نه قرضه اخیستې ده